د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه وزارت مالیې او اداري مرستیال محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر جوشینګ سره لیدلي دي. د خبرپاڼې په وینا په دې ناسته کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د وروستۍ امنیتي پیښې ترڅنګ د افغانستان او چین د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو تفصیلي خبرې وشوې. محمد نعیم د پولې د پیښې له امله خواشیني څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې د موضوع په اړه پلټنې روانې دي. د چین سفیر جوشینګ ویلي دي چې د دې ډول بریدونو عاملین هڅه کوي د کابل او بیجینګ ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي او د چین هیواد د دې اړیکو د دوام او همکارۍ د پراختیا لپاره ژمن دی. په همدې حال کې روسیې ویلي چې اسلامي امارت سره باید همکاري زیاته شي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې له اسلامي امارت سره تعامل باید پیاوړی شي. هغه ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې مهم هیواد دی او مسکو اسلامي امارت د افغانستان د قانوني حاکمانو په توګه په رسمیت پیژندلی دی. له دې ټولو سربیره دوشنبه وایي چې د افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت ناسم دی او له روسیې سره د بیړني امنیتي همکاریو ته اړتیا لري. د تاجکستان چارواکو د یوې اونۍ په ترڅ کې د 2 مرګونو بریدونو وروسته چې پکې د سرحد په نږدې ساختماني او کندنې پروژو کې د چین 15 کارکوونکي وژل شول، له مسکو غوښتنه کړې چې د ګډو پولو ساتونکو ګزمې پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د دوشنبې او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي سول افغانستان سره په ګډه پوله کې ګډې ګزمې رامنځته شي. ترینګلتیا هغه وخت زیاته شوه چې د نومبر پر 26 د تاجکستان د چارواکو په وینا له افغانستان سره په ګډه پوله کې د بي پیلوټ الوتکې په وسیله په دې سیمه کې د چینایي کان د کارګرانو کم 2 ځلې په نښه کړ. په دې بریدونو کې 15 کارکوونکي وژل شوي او 10 تنه ټپیان شوي وو. د چین سفارت دغه برید درنه جنایي پیښه بللی او پر خپلو اتباعو یې غږ کړی چې ژر تر ژره له سرحدي سیمو ووځي. په کابل کې د چین سفارت هم د شمالي افغانستان د کانونو له کارګرو غوښتي چې سیمه تخلیه کړي. دغه راز له دویم برید وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیړنۍ امنیتي غونډه رابللې وه او چارواکو ته یې امر کړی چې د داسې ناوړه پیښو د تکرار مخه ونیسي. افغانستان بیا په دغو بریدونو کې هر ډول لاس لرونکي توپ رد کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښې د ځانګړي کړي کار بللی چې موخه یې د سیمې هیوادونه بې ثباته کول دي. امیر خان متقي خپل تاجک سیال ته ډاډ ورکړی چې کابل هر اړخیزې همغږۍ ته چمتو دی او له ګډې مبارزې سره یې وختي اړتیا بللې ده.